معظم علي. د ایمان، وطن او عدالت لپاره د انګریزي استعمار پر وړاندې د مبارزې اتل. معظم علي. لومړی برخه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد. قدرمنو اوریدونکو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ بیاست او د ژوند خوږې او رنګینې شیبې په خیر باندې تیریږي. دا د یو ځل بیا زه سراج کندهاري ستاسو ودرانه حضور ته د یو بل تاریخي داستان سره حاضر شوی یم او الله تعالی دې وکړي چې دا داستان هم تر پایه سره تعقیب کړي او د ژوند په روان بهیر کې ترې استفاده وکړي. قدرمنو اوریدونکو، دا کتاب هم د ارواښاد نسیم حجازي تاریخي اثر دی چې محمد زبیر شفیقي په پښتو ته ژباړلی دی. دا تاریخي اثر څو داسې ځانګړتیاوې لري. هغه دا چې په دې اثر کې د پانیپت د تاریخي جګړو پیښې او د احمد شاه بابا د هڅو او غزاګانو څرګندونه دي چې په کومه روحیه دی د هند نیمې وچې ته په سفر تللی و او د کوم ارمان لپاره. همدارنګه د دې تاریخي داستان د پیښو خلک زیاتره په هند کې افغانان او پښتانه دي، لکه معظم علي، فتح علي خان چې مشهور په ټپو سلطان و، حفیظ رحمت الله خان، اکبر خان او لوی احمد شاه بابا چې د دې تاریخي داستان بابونه یې په کارنامو ښایسته دي. دا د تاریخ په ټټر د یو توریالي او غیرتي قوم او مسلمان امت وتلي اتلان او د ویاړ نومونه دي. دا خیال او افسانه نه ده، دا هغه کسان دي چې ټول ژوند یې له یرغلګرو انګریزانو او یا کورنیو غدارانو سره په جګړو ټکرونو کې تیر سوي دي. په دې تاریخي داستان کې چې له هرې کرښې او کلمې سره ماته مخې ته کیږي، هغه زموږ د اولس له وروستي جهادي پیر سره ورته دی. د خپلې تالا شوې حماسي ژوندۍ نندارې مې هم سترګو ته درېدلې. د قام د ستر او سپېڅلي جهاد هغه شپې او ورځې راپه یاد سوې چې کله به چېرته ولاړو نو همدغه ویره به و چې پلانی شهید سوی دی او یا د پلانې کور تباه سوی دی. ما دا احساسوله چې ویر او ماتم یو ډول دی، قوم او اولس یو دی، یوازې یرغلګر توپیر لري چې پرون انګریزانو او نن دلته روس. ما ته د دې ویرونو ترمنځ هیڅ توپیر نه ښکاري. ما ته د دې داستان د میر جعفر ایاز خان او میر قاسم او د خپل هغو میر جعفرانو ترمنځ په خوی او بوی، ذلیتونه او بې اهمیتیو کې هیڅ هم توپیر نه ښکاري چې د کاذبو نومونو او څو ټونګو لپاره یې د یو اولس پر وینو او ویاړونو له هیڅ ډول معاملې ډډه ونه کړه. قدرمنو اوریدونکو، معظم علي د مرشد آباد د جیل په یو خونه کې پروت و. د ده د تیر ژوندانه کیسه د هغو هیلو، ارادو او تکلونو داستان و چې د پلاسي پر ډګر یې د سراج الدوله له ماتې سره ساه وختله. د ژوندانه په لمن کې نور دته له ویرونکیو تیارو پرته هیڅ نه و. دی پخوا له مرشد آباد نه ډېر لرې په یوه جیل کې اوسېدلی و، خو هلته د جیل په توره خونه کې د هغه مرشد آباد په اړه تصور کولی سوای چې هره ګوښه یې د بوډۍ د ټال په څېر ړنګه وه. د اوس مهال په ترخو کې یې د راتلونکي خوښیو پیغام لیدلی سوای. د بندیتوب د شپو د تیارو پردو له اوچتولو وروسته د ازادۍ د لمر زرینې وړانګې لیدلی سوای. د اډیسا له سرحد پورې غاړې ته هغه جیل د ده د لارې یو برید و او د باور درلود چې کومه ورځ به دی له دې بریده تیر سي او هغه نړۍ ته به بیا ځان ورسوي چې د ژوندانه مسکاوي یې هر کلي ته ولاړې دي. خو په مرشد آباد کې د ده د جیل ورځې د هغو ستوري له خلبل نه تشې وې چې د تیارو شپو مسافرو ته د سهار پیغام راوړي. د جیل د خونې په دیوال کې چت ته نږدې یو وړوکی تاخچه وه چې د جیل په لومړۍ ورځو کې له دې کلکې نه د لمر وړانګې ده ته د نړۍ احوال ورکاوه چې تر اوسه هلته د هیلو یوه ډیوه بلد وه. دی به په خیال کې د خپل چاپریال له ویرونکي چارو نه راووتی او د هغه کور انګړ ته به یې ځان ورساوه چې د ده د ورکو هیلو وروستي پناه ځای و. دی به پر هغو خونه را وګرځېده چې یو وخت به کړسندې خنداګانې پکښې کړنګېدلې. ناڅاپه به فرحت له کومې خونې راښکاره سوه او ده ته به وویل او ده به ویل، فرحت زه راغلم، زه ژوندی یم، ما غوښتل چې ستا لپاره ژوندی پاته سم. د جیل په یوازیتوب کې ته تل راسره وې، زما خیالونه او چورتونه ټول ستا په اړه وه. ویرېدم چې ته به چېرته تللی وې
او زه به دې بیا ټول عمر لټوم، کاشکې په جیل کې ستا کوم احوال راته راغلی وای. فرحات: نور به موږ دلته نه پاتې کیږو، له مرشد آباد نه به لیرې چېرته ولاړ سو او ځان ته به یوه نوې نړۍ جوړه کړو. زه چې ستا سره اوسم هېڅکله به داسې ونه ګڼم چې د ژوندانه د کاروان یو لوټ شوی پردیس یم. بیا د ده د جیل خونې ته نور کسان راغلل او ورته یې وویل چې ستا له نیول کېدو نه یوه ورځ وروسته فرحت او د هغې مور او پلار له مرشد آباد نه چېرته هجرت وکړ. له دې وروسته معظم علي ته د راتلونکي په اړه مهم امیدونه او تر مایوسیو او نهیلیو زیات ځورونکی و. ده به د خیال نړۍ کې په نالیدلو دښتو، غرونو او ځنګلو کې فرحت لټوله. کله به یې هغه د کوم لیرې کلي په کومه جونګړه کې لیدله او کله به یې د کوم ګڼ ښار په کومه ماڼۍ کې تر سترګو سوه. بیا به د هغه ستوري په څېر چې د تیارو په غېږه کې منډه واخلي یوه سپینه کرښه پرېږدي او پناه سي. د فرحت زړه وړونکې څېره هم د ده له نظره غیبه سوه. ده به د حال او راتلونکي له ویرونکو ځلانه ځان راوایست او د تېرو وختو په لمن کې به یې د پټېدو هڅه کوله. کله به دې خیالونو هغه کور ته ورسره یوړي چې د ژوندانه لومړۍ مسکاګانې یې پکښې لیدلې وې. کله به د هغه کلي په کوڅو کې ګرځېده چې د وړکتوب له یارانو سره یې لوبې پکښې کړې وې. د شعور له عمره تر جیله د ژوند ورځې ده ته د خوب په څېر ښکارېدلې، یو داسې خوب چې ورته په زړه پورې هم و او ویرونکی هم. معظم علي د هغه قوم یو تن و چې په دې هېواد له پیړیو واکمني او سرداري وروسته اوس د ځوړتیا او زوال په وروستیو رسیو دردېدلی و. د داسې مهال سترګې الغړولې وې چې د مغولو ستره واکمني د ګډوډیو او بدمرغیو تل ته ښکته سوې وه او د اورنګزیب عالمګیر له وفات وروسته په څو کلو کې دننه د هندوستان هغه دفاعي هېواد پر مځکه رانسکوره سو چې د تیمور ځای ناستو جوړ کړی و. د ډهلي د تخت نیولو لپاره بې شمېره بخت ازمویونکي وه. د هېواد سیاست او اداره له هر ډول اخلاقي اصولو څخه بې برخې وه. تش په نامه شاهان او خپلو وزیرانو، چارواکو او آن درباري خدمتګارانو په لاسو کې د شطرنج دانو په څېر لوبېدل. د بخت ازمویونکو تورو لکه د تاج پر سروونکو سرونه غوڅول او کله به د هغه چا په وینو رنګ سو چې تل به یې تاج پر سر ایښودلو د واکمنۍ تخت ته د رسېدو لپاره به د یو بخت ازمویونکي مړی بل ته د زینې کار ورکاوه. ژمنه ماتول، چالاکي، دوکه، دسیسه او وژنه په لال کلا کې د زېږېدونکو کیسو همیشنی سرلیک ګرځېدلی و. له لال کلا څخه بهر هر والي د واکمنۍ د خپلواکۍ د اعلان په خیال کې و. په مرکز او ولایتو کې د دغه چلوټو سیاست ډېر دردونکی هم و او په زړه پورې هم. باچا به کله د چا د تورې له ویرې او کله د چا د غوړمالۍ تر اغېزې لاندې د ولایت فرمانونه وربخښل چې هغه به د خپل ولایت په لور روان سو. په لاره کې به دا واورېدل چې علي حضرت خپل لومړنی فرمان منسوخ کړی دی او کوم بل چاته یې د ولایت فرمان ورکړی دی او هغه هم د خپل پوځ او ډلې سره د ولایت د مقام په لور روان دی. بیا به د ولایت د امیرانو یوه ډله له یوه والي سره ودرېده او بله به یې له بل سره. د دواړو ترمنځ به جګړه پیښه سوه او کوم واکمن به چې جګړه وبایلله نو هغوی به له ژونده لاسونه ومینځل او وینې به یې د بل د ولایت سین سو. کله به داسې وسول چې د ولایت د فرمان په بدل کې به یوه کاندید یو مناسبه اندازه پیسې وړاندې کړې او بل کاندید به تر هغو زیاتې پیسې ورکړې او فرمان به د ځان په نامه ترلاسه کړ. پر کال د ډهلي د واکمنۍ یو هوښیار وزیر نظام الملک آصف جاه په خپلو چالاکیو او هوښیارۍ په دکن کې خپلې پښې ټینګې کړې. دی په ښکاره د ډهلي تش په نامه باچا یو والي و خو عملا د ډهلي د سرو او سپینو خاوند سوی و. په کال د نظام الملک له وفات وروسته د هغه زامنو یو د بل ورمیږونه غوڅول. د نظام الملک آصف جاه اول نیکونو پر خوارزمي امپراتورۍ د مغولو له یرغل سره هندوستان ته هجرت کړی و. همدغسې یوه بلې کورنۍ هم له ترکمنستان څخه هندوستان ته هجرت کړی و. د اورنګزیب عالمګیر په زمانه کې د دې کورنۍ یو غړی محمد جان جهان د انور الدین د حکومت یو وړوکی مأمور و خو د اورنګزیب
له مرګ وروسته چې کله د هر بخت ازمویونکو لپاره د پرمختګ لارې پرانیستل سوي وې نو همدغه جان جهان پر خان جهان بدل سو او د کرناټک اداره یې په لاس کې ولوېده. په 1949 میلادي کال کې انورالدین خانجان وفات سو او د کرناټک حکومت د زوی ته په لاس ورغلی. دا هغه مهال و چې د بنګال او جنوبي هند پر ساحلي غاړو د فرنګي سوداګرو کلي پر وسله کوټونو بدلېدل. له یوې اوږدې لانجې وروسته انګریزي او فرانسوي سوداګرو پرتګالي او نورو سیالو سوداګرو ته ماته ورکړې وه او اوس هغوی په هند کې د سوداګرۍ منډیانو د لټون پر ځای د دې هېواد د سیاسي برخلیک د ترلاسه کولو لپاره لاس او پښې وهل پیل کړل. هغوی د هېواد له داخلي اړو دوړو نه زیاته ګټه پورته کړه. کله چې به د حکومت د دوو دعوادارانو ترمنځ جګړه ونښته نو یوه لوري به د انګریزانو ملاتړ ترلاسه کړ او بل لوري به خپله راتلونکې له فرانسویانو سره غوټه کړه. په دکن کې د نظام الملک اسف جاه اول ځای ناستو به کله د انګریزانو لمنې ته پناه یوړه او کله به د فرانسویانو په لاس کې لوبېدل. په کرناټک کې محمد علي والجاه د انګریزانو د لوبې د ډګر یوه پچه وه او فرانسویانو د کرناټک د واکمنۍ د یو بل دعوادار چندا صاحب پلویان سول. چندا صاحب د کرناټک ډېره برخه ونیوله او محمد علي یې تر چناپلې ته په شا تلو ته اړ کړ. تر څو کلو پورې محمد علي یو داسې واکمن و چې په لاس کې یې هېڅ هېواد نه و او رعیت یې د خپلې کورنۍ غړي نوکران او څو تنه غوړمالان وه. خو بیا هم هغه د انګریزانو د وسلو تر سیوري لاندې منظم دربار لګاوه. د ده په شان کې به یې قصیدې ویلې او د لوړ مقام نواب امیرالهند عمدة الملک اسف الدوله محمد علي خان بهادر ظفر جنگ لوی سالار صاحب السیف والقلم د نړۍ د امیرانو مدبر او ډېر ګران زوی په څېر القابو ستایل کېده. چې کله به انګریزانو له فرانسویانو کومه سیمه ونیوله نو دې ستر سالار به په خپل حرمسرای کې جشن جوړ کړ او چې دوی به خپلو پوځیانو ته د تنخوا لپاره پیسې ته اړ سول نو دغه د نړۍ باتدبیر امیر به یې له خپل بېوسه رعیت څخه د مالیې په راټولو وګوماره. لومړی چندا صاحب د فرانسویانو د خدمت په بدل کې د کرناټک ځینې سیمې هغوی ته وسپارلې. وروسته چې د محمد علي وار راغلی نو د انګریزانو عملاً د کرناټک د سرو اوسپنو خاوندان کړل چې په ښکاره کرناټک د محمد علي ښکارځای و خو اصلا ښکاریان انګریزان وه. د ډیلي له تخت او تاج سره د نوابانو تړاو هم تشپنامه و. په 1941 میلادي کال کې بنګال بهار او اړیسا حکومتونه علي وردي خان ونیول. په دې وخت کې د جنوبي هند په څېر پر بنګال کې هم انګریزي سوداګرو خپلې پښې ټینګې کړې وې خو علي وردي خان یو هوښیار او ویښ مغزه واکمن و. هغه چې انګریزي حکومت ته کوم امتیازونه ورکړل د هغو یو مهم شرط دا و چې په خپلو سوداګري کلیو او کلاګانو کې به دفاعي مورچلونه او سنګرونه نه جوړوي. په دې مهال په هندوستان کې مرتها یو لوی ځواک و چې د مغلي امپراتورۍ پر کنډوالو یې د خپلې واکمنۍ د بنسټ درولو چرتونه وهل. معظم علي دغه مهال سترګې لغړولې وې چې هندوستان د مرهټه لوټمارانو لپاره یو پراخه ښکار ځای و. د ده پلار محمود علي د علي وردي خان په ساتونکو پوځ کې د 500 سپرو ډلې مشر و. له مرشد آباد ښار نه بهر په نوي کلي کې د محمود علي د کور په مخ کې د یو ستر شتمن میرزا حسین بیګ لویه ماڼۍ وه چې د هغې دننه د هستوګنځۍ پر خونه برسېره د اسونو طویلې او د نوکرانو د هستوګنځۍ خونې هم وې. د معظم علي پلار سره له دې چې پوځي سالار و خو بیا هم د ده حیثیت د میرزا حسین بیګ په وړاندې هیڅ نه و. په پیل کې د دوی اړیکې هیڅ تشریفاتي وې خو د دوی د اولادونو دوستي دوی هم ورو ورو سره نږدې کړل. د حسین بیګ کشر زوی افضل بیګ د معظم علي نه 2 کاله مشر و او مشر یې چې اسف بیګ نومېده د معظم علي د مشر ورور یوسف علي همزولی و او وړکتوب یوسف او معظم د کوڅو د نور ماشومانو په څېر حویلۍ ته ورتلل او کري ورځ به یې له اسف بیګ او افضل سره لوبې کولې. په ماڼۍ کې یوه نجلۍ هم چې سره ویښتان یې درلودل له خپلو خونډلونو سره لوبې کولې چې پر معظم علي د هغې معصومې خنداګانې ډېرې ښې لګېدلې. دغه نجلۍ د افضل کشري خور وه چې فرحت نومېدله. له محمد علي او میرمنې سره یې د حسن بیګ د کورنۍ په وړاندې د خپلې کمترۍ احساس و خو بیا به یې هم دا نه خوښول چې د دوی اولادونه دې تر چا کم وي ځکه خو د دوی تل هڅه دا وه چې که د دوی د زامنو جامې د حسن بیګ د زامنو په څېر ګرانبیه نه وي نو لږ تر لږه پاکې خو به وي.
بیا چې آصف او افضل د مرشداباد په غوره ښوونځي کې شامل سول، نو محمد علي هم یوسف او معظم په همدغه ښوونځي کې شامل کړل. توپیر یوازې په دې کې و چې افضل او آصف به په بګۍ کې ښوونځي ته تلل او یوسف او معظم به په پښو باندې. وروسته چې دغه هلکان ډېر سره انډوالان سول، نو آصف او افضل به په ټینګار معظم او یوسف هم بګۍ ته ورسره کښېنول. په کور کې د حسین بیګ زامنو ته د ښې تنخوا په بدل کې یو ښوونکی ټاکل سوی و، او د معظم او یوسف پلار به چې کله وزګار سو، نو په خپله به یې زامنو ته سبق وایه. د امیرانو زامنو ته پر نورو زده کړو سربیره یې پوځي زده کړې هم لازمي بلل کېدلې، ځکه خو چې کله آصف او افضل لږ رالوی سول، نو حسین بیګ دوی ته د پوځي زده کړو لپاره یوه تجربه کار پوځي منصبوال وګماره. هغه به دوی ته پر آس پرلي غشي ویشتل او نیزه بازي ورښودل. خو محمد علي د دې کار لپاره د بل چا خدمت ته اړتیا نه درلودل. په مرشداباد کې ډېر لږ داسې کسان وه چې د آس په سپرلي توره وهلو او ټوپک ویشتلو کې یې له ده سره سیالي کولی سوای. د ده په کور کې ایراني غالۍ نه وې، خو په طویله کې به یې 3-4 عربي نسله اسونه خامخا وه. د سرو او سپینو د لوښو پر ځای د په خپل وسلتون کې پر ډېرو غوره توپکونو او تورو ویاړ کاوه. کله کله به د له خپل نوزګاره ژوند نه خپل زامنو ته ځان وزګار کړ، او دوی به یې پر آسونو سپاره کړل، او له ښار نه بهر به یې کوم پراخ ډګر ته بوتلل. د میرزا حسین بیګ په کتابتون کې په سلګونو کتابونه وه، او دا کتابونه تر لوستونکو زیات د دې شوق لپاره ټول کړي وه چې خپلو دوستانو ته یې وروښیي. معظم د مطالعې سره مینه درلوده، او کله کله به یې له افضل بیګ نه کتابونه غوښتل. یوه ورځ دی د هغوی کور ته ورغلی، ولیدل چې آصف او افضل د یوې ونې لاندې ناست دي او له خپل بوډا استاد نه سبق وایي. د هغوی پام د کتابونو په لور و. معظم علي تر څه ځنډ وروسته زړه نازړه څو ګامه لرې ولاړ و. ناڅاپه استاد ده ته وکتل او ویې ویل: دا ته څه کوې؟ دا د ساعتېرۍ وخت نه دی، دوی سبق وایي، ځغله. دغه خبره معظم علي ته له اټکر لرې وه، او تر څو شېبو پورې یې پرېکړه نه سوی کولی چې څه وکړي. افضل بیګ هغه ته وکتل او خپل استاد ته یې وویل: دی د کتابونو لپاره راغلی دی، تاسو ما ته یوه شېبه اجازه راکړئ، زه به اوس بیرته راسم. د استاد چې څومره په لوبو بوخت ماشومان بد ایسېدل، هغومره یې هغوی چې درسونه یې ویل خوښېدل. معظم ته یې وکتل او بیا یې افضل ته وویل: ښه ده، ولاړ سه، خو ډېر زر بیرته راځه. افضل بیګ جګ سو او له معظم سره روان سو. د دیوان د څو خونو په مخه کې له اوږده دهلیز نه چې تېر سول، د یو کونج پراخې خونې ته ننوتل، چې د دې خونې یوه دروازه د هستوګنځي کور ته ورختلې وه. په خونه کې ښکلې المارۍ له کتابونو ډکې وې. افضل بیګ وویل: ته په ډاډه زړه خپل ځان ته کتابونه راوباسه، زه به استاد ته ورسم. افضل په منډه له خونې ووتی. معظم علي څو ځلې پخوا هم دې خونې ته راغلی و. د خپلې خوښې کتابونه په رایستلو کې څه خاص زحمت ونه ایویست. کوم 15 دقیقې وروسته د 2 عربي او 3 فارسي کتابونه راوکښل او له خونې راووتی. په بیرته راګرځېدو کې چې د افضل او آصف تر څنګ تېرېده، نو د هغوی استاد غږ پرې وکړ: بچیه، ته یو ځل دلته راسه. معظم شرمېدلی ورو ورو بوډا استاد ته لنډ ورغلی او ودرېدی. استاد ورته وویل: ته یې راوښیه، ته کوم کتابونه لولې؟ معظم کتابونه هغه ته وړاندې کړل. استاد یو په بل پسې ټول کتابونه پرانیستل او په حیراني یې درته وویل: ته دا کتابونه لوستلی سې؟ معظم وویل: هوکې. استاد وویل: زما مطلب دا دی چې په معنا یې پوهېږې؟ معظم وویل: هوکې. استاد وویل: ښه ده، زه ازموینه درنه اخلم. استاد دا وویل او د عربي یو کتاب یې راپورته کړ، خلاص یې کړ. معظم ته یې وړاندې کړ او ویې ویل: ښه ده، نو ته دا راته ولوله. معظم په ډاډه زړه څو کرښې ولوستلې. استاد یې ژباړه ترې وغوښتله. معظم علي له څه ستونزې پرته ورته وویل. استاد بیا ترې وپوښتل چې ته چېرته سبقونه وایه؟ معظم وویل: صیب، زه له افضل سره یو ځای زده کړې کوم. استاد وویل: چېرته اوسېږې؟ معظم وویل: په همدې کوڅه کې بېدودي ماڼۍ ته مخامخ. استاد وویل: ته د محمد علي خان زوی یې؟ معظم وویل: هوکې. استاد غوښتل څه ووایي چې له شانه د چا غږ اوچت سو: دا څوک دی؟ استاد شاته مخ ور واړوه او بیا له ځایه راجګ سو. میرزا حسین بیګ ورو ورو وړاندې ورغلی او ویې ویل: ته مهرباني وکړه، دا لکه چې د محمد علي زوی دی. استاد وویل: هوکې، ما هم دا اوس ورسره وپېژندل، ډېر لایق هلک دی. وګوره، دی ستا له کتابخانې نه ډېره ښه ګټه اخلي.
دغه کتابونه د دې عمر ماشومانو ته ډېر له ستونزو ډک دي. که ستاسو اجازه وي زه به ستاسو له بچیانو سره یو ځای دته هم سبق وایم. میرزا حسین بیګ وویل دا خو ډېره ښه خبره ده. غریب هلکان ډېر زرکشه وي. زما هیله ده چې د آصف او افضل لپاره به د دې هلک ملګرتیا ښه وي. بیا حسین بیګ معظم علي ته وکتل او ورته ویل بچیه چې ته له ښوونځي نه رخصتېږې دلته راځه، زه به دې پلار ته هم ووایم. معظم علي سترګې کښته واچولې او ویل صیب ډېر ښه ده. آصف وویل پلارجانه د معظم مشر ورور زما ټولګیوال دی، که ستاسو اجازه وي هغه به هم دلته سبق وایي. حسین بیګ ځواب ورکړ که ستاسو استاد نه پرې خفه کېږي نو زما له لورې اجازه ده. استاد وویل صیب زه هېڅ پرې خفه کېږم نه. دننه د انګړ د دروازې نه یو نوکر راښکاره سو او حسین بیګ ته یې له سلام وروسته استاد ته وویل صیب شیر علي خان صیب وایي چې خانزادګان به کله وزګار کېږي. استاد ځواب ورکړ بس نور مې د نن سبقونه ورته ویلي دي دی تلای سي. آصف او افضل جګ سول. افضل وویل معظمه موږ په دې ورځو کې د توپنچې ویشتلو زده کړه کوو. معظم زړه نازړه له خپلو ملګرو سره روان سو. حسین بیګ استاد ته وویل ورشه نن ته هم د خپلو زده کوونکو نښه ووینه. قدرمنو اوریدونکو دا چې څه حالات مخته نور راځي هغه به په راتلونکي برخه کې واورو. نور مو پر پاک سپېڅلي لایزال رب سپارم. شاد آباد او ودان اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.